شمال اونې را اورې د هېواد په سردارو. د امر بالمعروف نهي عن المنکر او شکایتونو اوریدلو وزارت له لوري په ولایتونو کې د شکایتونو اوریدلو په موخه ټاکل شوی هیئت په پکتیکا ولایت کې د ازادۍ نمانځنو په پار په جوړه شوې ناسته کې د ګډون پر مهال وویل د امیر المؤمنین له لوري د امر بالمعروف وزارت په راس کې د شکایتونو اوریدلو ریاست د دې لپاره جوړ شوی ترڅو د ولسي خلکو شکایتونه حل شي. نو پر همدې اساس تاسو کله کوم اماراتي مسؤل څخه شکایت لرئ موږ ته په ډاډه زړه ویلای شئ. د سمې شکایاتو څخه مراد مطلب و غرض هغه تحفظ و تأمین د حقوق العباد دي چې د بندګانو حقوق هغه پایماله نشي، هغه تلف نشي، هغه ضایع نشي. دا ولسي ناسته چې پکې د یاد ولایت مسؤلینو، دیني عالمانو او ځایي خلکو شتون درلود، د ورغلي هیئت په مشري مولوي صدیق الله اسحاق وویل د شکایتونو اوریدلو ریاست د امیر المؤمنین په حکم جوړ شوی چې دنده یې د ولس شکایتونه اوریدل او تر مسؤلو چارواکو رسول دي. نو پر همدې اساس که تاسو له کوم اماراتي مسؤل څخه شکایت لرئ موږ ته په ډاډه زړه ویلی شئ. موږ به تر اړوندو مسؤلو چارواکو د حل په موخه رسوو او مجرمین به د محکمې میز ته راکش کول کیږي. د دې ولس یو سړی د نظام د یو منصوب کس څخه یا د نظام د یو منصوب ادارې څخه شکایت درلود دی، هغه په عامه سطح باندې په لوړه سطح وي که په کښته سطح وي، هغه په ډاډمن زړه باندې په اطمینان باندې هغه ستونزه زموږ سره شریکه کړي، موږ به هغه د دوی ستونزې ته، هغه د دوی شکایت ته د حل په موخه رسیدګي کوو انشاءالله. ښاغلي اسحاق دغه راز د غونډې ګډونوالو سره د امر بالمعروف وزارت 24 ساعته د شکایتونو اوریدلو نمبرونه شریک کړل او ډاډ یې ورکړ چې شکایتونه به مو په شفاف ډول اوریدل کیږي. 01 29 40 اووه په ورته وخت کې د یاد ولایت مرستیال والی مولوي سعادت په خبرو کې وویل د مشرتابه د حکم پر اساس تاسو د شکایتونو د اوریدلو لپاره د امر بالمعروف وزارت د شکایتونو اوریدلو پلاوی راغلی ترڅو تاسو شکایتونه واوري. که تاسو له کوم اماراتي مسؤل څخه شکایت لرئ دوی ته یې ویلی شئ، دوی به د حل په موخه تر مسؤلو چارواکو رسوي او ستاسو حق به درکول کیږي.